کمشنر ماته دهشتګرد وایي په دومره غټې عهدې ناست 3 ضلعې دي ترسره لکي مروت بند و شمالي وزیرستان په 20-21 ګریډ چې حکومت دومره غټه عهده درده ته دومره نااهل یې ته دومره نالایق یې ته دومره بې ضمیره یې بې ضمیره دومره بې ایمانه یې چې ته موږ غریبانو ته دهشتګرد وایې شرپسند وایې باغیان ورته یې زه امن غواړم زه کور مې اوبو چې خپل حق غواړم اوس ته ماته شرپسنده دهشتګرده باغي وایې ته څه شی ته دهشتګرد یې ته شرپسند یې ته باغي یې خو ته په کرسۍ ناست یې ته له دغې کرسۍ کوز شه بیا ته هر ګن دی بیا ټولو نه غټ ګن بیا ته یې ټولو نه غټ فرعون قارون ته یې ټولو نه غټ ظالم جابر غاصب ته یې ټولو نه غټ غله ډاکو ته یې خو په کرسۍ ناست یې اوس ته چې کومه ده محب وطن یې ته د پاکستان وفادار یې زه دهشتګرد یم شرپسند یم باغي یم خو ته مانه دهشتګرد جوړیا کمیشنر DC نوره تورمخي خو زه تر نه روان یې دهشتګردي ته دا وار وه بلوچ لیبریشن آرمي داسې به د دلته پښتون لیبریشن آرمي جوړېږي دا ورځ یاد لره ما سره دا غمه فکر ده چې دلته به پښتون لیبریشن آرمي جوړېږي دا لیبه به کوي چې کوم بلوچ لیبریشن آرمي کوي دی نه به لسګون غټ ده چې ته څه ورته وایې دغسې دا به بیا سنبال نه کړې خو لا خو دې دا منصوبه ده چې پښتون جلا کوي یا بلوچ جلا کوي دا دې منصوبه ده ملک ټوکړې کوي بیا که دا منصوبه دی خو بلوچ په ټوکړې سي او پښتون به ټوکړې سي څرنګه د بنګلادیش ټوکړې لا خو دې منصوبه ده په یو پلان سره په یو پراجیکټ سره دا کار کوي معلومیږي داسې چې دا تاسې منصوبه ده یا دغو DC یا کمیشنرانو چیف سیکرټري یا د نوره تورمخي چې څومره سرکاري افسران دي لا خو منصوبه دې دا ده چې هلته بلوچ ګوشي جوړیا دلته پښتون جلا کیا له پاکستان نه خو دې نه بعد د پښتون ټول روان ده پښتون لیبریشن آرمي دې جوړېږي دا زه وینم زه به مړی یا به زمدای نه ما خبره دې یاده ساتي ریاست ته یاده ساتي ریاستي ادارې دغه ته کیسه روانه ده نوره دا ظلم دا جبر دا بربریت دا فسطائیت دا چنگیزیت دا یزیدیت دا فرعونیت دا قارونیت دا نوره ګوره برداشت نه باره ده موږ پښتون صبر پیمانې نوره ډکې دي که بیا چې غلطې بیا نظر سره کښېنه چې دلته غلطې راځه حکومت چې څوک راځي چېرته حکومت سره کښېنېږي DC کمیشنره نوره څوک یي کښېنه سره راځه که ته مې دهشتګرد نه کړې ته مې باغي نه کړې له آیین قانون نه باغي مې ته ثابت نه کړې ته مې دهشتګرد نه کړې ثابت ته مې شرپسند نه کړې ثابت بیا تا وکړه